السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره داسې د کور یا د کارخانې یا کلینیک یا بل داسې دکان لپاره د شپې ورځې ژوندی برق غواړي. 220 برق، 15 کیلو واټه، 3 کیلو واټه، 2 کیلو واټه، 1 کیلو واټ، هر څومره برق چې غواړي د هغو دوستانو لپاره دا ویډیو ده او ډېر ښه کار کوي. د شپې د ورځې زه به د دې باره کې معلومات درکړم چې د شمسیان څو دانې لګېدلې دي او انورټر څومره انورټر لګېدلی ده، بیټرۍ څو دانې دي، دا ټول معلومات درکوم. نو دې خوا ته راسه. دا یې مالید لګېدلی ده، څوک ورته انورټر وایي او څوک ورته مالید وایي او څوک ورته ایبراید وایي. ساکو کمپنۍ ده او دا یې ډسپلې دی. د ډسپلې درته ښیم 213 ولټه برق درته کې ښکارېږي او دا د سولرو برق ده، د انورټر خواته ځي او دا د بیټریو برق انورټر خواته ځي او دا د ګروپانو خواته برق ځي او ګروپانو څخه اوس کم برق مصرفېږي. دا د AC غمی بلوي او داسې ده د چارجینګ غمی. د چارجینګ غمی اوس نه بلېږي ځکه چې بیټرۍ فول ډکې سوي دي، چارج ته ضرورت نشته. او 213 ولټه دا آوټپوټ کوي او د چپ لاس تاسې ښکارېږي دا صفر چې دلته AC انپوټ ده. کله چې تاسې دولتي برق و او هغه برق مو ورکړی و هغه برق دلته ښودل کېږي. کله چې بیټرۍ خالي وي هغو څخه هم چارج اخلي. نو موږ سولرو برق ورکړی د ضرورت نشته چې AC برق ورته ورکړو. دا تاسې ته ښکارېږي دا ماکس 520 تر 500 ولټه پورې برق اخلي او مثبت و منفي لري. دا BTA او DC 420 ولټه دا د بیټرۍ برق ده، 420 ولټه ورکول کېږي. او دا PC برق چې ده AC اوټ دلته ښه له ده څخه ژوندی برق وځي او AC ان چې تاسې ته ښکارېږي دغه برق ته که ته چېرته تاسې دولتي برق لرئ نو دولتي برق هم دلته ورکولی شئ، ژوندی برق. او دا دوم چې ده له دې څخه ژوندی برق AC اوټ چې ورباندې لیکلي له دې څخه برق وځي. که چېرته تاسې ژوندی برق ورکړی د شمسیو برق مو ورکړی د بیټرۍ برق وي نو هر برق وي هغه ټول هلته ځینې وځي. دا په سر کې خو د شمسیانو برق ده، اوس موږ تقریبا 8 دانې شمسیان ورته لګولي دي، مثبت و منفي لري او PC بیټرۍ دي او PC آوټپوټ برق ده او اخر کې چې ده انپوټ هغه برق ته چې د دولتي برق ورکول کېږي. او دا موږ سیستم لګولی دی د دوی د کنټرول لپاره، فیوز وسوځي یا او چنجاور مې لګولی ده. دا یې بیټرۍ دی 12 ولټه هره بیټرۍ ده او 1.5 سل امپیره ده. 4 دانې بیټرۍ مې لګولي، دې کنکشن مې داسې کړی چې له ټولو څخه مې 420 ولټه برق جوړ کړی ده. 420 برق انورټر ته ورځي یا ایبریډ ته ورځي او بیرته د ایبریډ له خوا څخه دا چارج کېږي. دا کنکشنونه تاسې ته ښکارېږي چې رقم ته لګېدلي دا یعنې 4 دانې بیټرۍ دي، هره بیټرۍ 12 ولټه ده. له دې څخه موږ ټولې 420 ولټه برق جوړ کړی ده. 2 بیټرۍ مې یو کړې ده او له هغه وروسته مې هغه بیټرۍ بیا کنکشن کړې دي، بیرته مې بیا ایبریډ ته برق ورکړی ده. نو ډېر ښه سیستم ده، ډېر ښه کار کوي. بیټرۍ هم پخپله ډکوي او د بیټرۍ کنټرول هم پخپله کوي. یعنې که بیټرۍ ډکې شي نور تاوان نه ورته رسول کېږي، بیټرۍ باندې برق کټ کېږي په خپله اندازه باندې. او کله چې بیټرۍ ډکې ولې شي شمسي برق ورباندې کم سوی بیرته له بیټریو څخه دی پخپله اتومات کار اخلي، یعنې برق جټکه نه کوي، کټ کېږي نه. او دغه کوم برق چې دی آوټپوټ کوي هغه هیڅ خراب نه وي، سم برق وي، یعنې هیڅ تاوان چیز ته نه رسوي، جټکه نه کوي، شی خرابوي نه، کم و زیات نه کوي، یو رقم ته برق وي. دا یې شمسیان ورته لګېدلي 8 دانې شمسیان دي. د شمسیانو څخه د ورځې کار اخیستل کېږي او اضافه برق یې بیټریو ته ورځي. کله چې بیا بیټرۍ شمسیان کمزوري شول بیا بیرته له بیټریو کار اخیستل کېږي، پخپله اتومات کار کوي. دوستانو کوم ویډیو خوښ شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. الله مو مل شه.